ماته چې چا کنځلې وکړلې په ننګه د کام هغو ته هم ما د یووالي خواست وصیت کړی دی او دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم له دې نظام نه مې په کلکه بغاوت کړی دی دوست نه مو په پښتانه مینه خواستی چې د هغې کونډې بیرې خواندې ماندې په خاطره رووځې چې لاس کوله یې خپل زامان مېړینه خاوندون ورکدي جنوبي وزیرستان ویډیویي واقعه د میژ مخته دو چې نژېر وسخر ته یایي چې بابا لاس کوله مې وشول چې په دغه کېر ښځه بې خاوند نه ژوند تېراوه چېرې مې بل ځای ته په نکاح کا سخر په ځواب شوی ته یایي چې د مو د لاسه کوله ورکځئ دا پته نه لګي چې مړ دی که ژوندی دی که بل ځای ته د په نکاح که که ژوندی روغی د هغې په خاطره رووځې د سوات د هغې خیر په خاطره رووځې چې په بکرا یې ورچنې ایشکر وتلې دي په ژاړو شیایي چې د یوسف علیه السلام غام دی پنځه کوله شي چې خپل خاوند مې په سترګې نه دی لیدلی ژوندی ورک دی د هغې خرګې په خاطره رووځې چې د ورک تره فټو یې نیولی وي میډیاول ورته ووایي چې دا کاس څه نامي دوی ته یې چې نوم یې نه وخله بیا ژاړور څي هر سړی دا کیسه زون طرف ته وګرځوي د هغې خویندې ماندې په خاطر په 22 تاریخ په افغانۍ جذبه په پښتانه جذبه او د وطن د دغه کونډې بیره یتیمونه په خاطر ووځي چې تر څو د نیو تایمیش دا پیغام درین لوړ شي چې دا چا رسوا کړه او جهان ته څنګه ورسېده د درد خبره و درمان ته څنګه ورسېده او په کومه ژبه دې فتوه راکړه کافر دې کړمه ستا اندازه زما ایمان ته څنګه ورسېده کومه بلا چې موږ په درست جهان کې نه غوښتله هغه بلا وزیرستان ته څنګه ورسېده